په دې ویډیو کې غواړو د دې ژېړ رنګه میلو شمېر چې هره میله یو عدد ښیي د عددونو سیستم کې د 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عددونو په واسطه ځان ته معلوم کړو. راځئ لومړی دا میلې د لسو میلو په ډلو باندې وویشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تر دې ځایه 10 میلې دي. یوه ډله 10 میلې 10 به ورته ولیکو. جمع 10 میلې به نورې جلا کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تر دې ځایه نورې 10 میلې شوې. د لسو میلو دومه ډله ده 10 به ورته ولیکو. جمع نورې 10 میلې به جلا کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تر دې ځایه هم 10 میلې دي. کرښه به ترې راتاو کړو. دوی ته به هم 10 ولیکو. جمع 10 میلې به نورې جلا کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تر دې ځایه هم 10 میلې شوې. تر دوی به هم کرښه راتاو کړو. لس جمع لس جمع لس جمع لس. د دې ټولو لس پر ځای باندې داسې هم لیکلی سو چې 4 لس 4 ځلې لس یا لسیز. لسیز مو ځکه ولیکئ چې دا میلې د لسو میلو په ډلو باندې مو وویشل او 4 ځلې لس ډلې لرو نو بیا هم د لسیز په ځای کې راځي. دا 2 میلې پاتې دي. دوی ته به 2 ولیکو. 2 د لسو میلو په ډله کې نه دي نو دوی ته کیدای شي چې 21 ولیکو. 21 نو راځئ چې د عددونو د سیستم څخه په کار اخیستلو د دې ټولو میلو شمیر ولیکو. موږ پوهیږو چې د عددونو سیستم کې د عدد د ښی اړخ کې د 21 ځای دی. 21 دلته یوازې 2 میلې لرو چې د لسو میلو په ډله کې نه راځي نو دا 2 به د 21 په ځای کې ولیکو. 2 او په کیڼ اړخ کې د لسیز ځای دی. لسیز نو دا 4 د لسو میلو ډلې یا 4 لسیز د لسیز په ځای کې راځي. 4 به د لسیز په ځای کې ولیکو. ګورئ د ټولو میلو شمیر مو 42 سو. یا یې داسې هم لیکلی سو چې مساوي 4 د لسیز په ځای کې دی نو ولیکو 4 لسیز جمع 2 د 21 په ځای کې دی 2 21 به ولیکو. مساوي کېږي 4 لسیز د 40 معنا ورکوي. 40 به ولیکو. جمع 2 21 خپله د 2 معنا ورکوي. 2 به ولیکو. نو 40 جمع 2 هم 42 کېږي. 4 ډلې د لسو میلو چې 40 میلې دي جمع دا 2 میلې به 42 شي.